السلام علیکم. د هیجانونو د لړۍ ویډیو ده. ما په تیره ویډیو کې د خوشحالۍ چې څنګه خوشحالي ستاسو بدن در بدلوي دا اړوند مو خبرې سره وکړلې. اوس دا اړوند خبرې کوو چې خوشحالي څنګه پیدا کړو. خوشحالي د کومه کوو؟ خوشحالي نه اوس کله شته؟ دا ډېر معقول سوال دی چې همیشه خلکو ته پیدا کیږي، خو د دې حقیقت چې اوس موږ تاسو ته ووایو تاسو به ډېر حیران سئ. خوشحالي د کوم زه خپله اقتصادي مشکلات لرم، په کور کې زر جنجالونه لرم، مینه مې نه ده خوښه، میړه مې نه دی خوښ، زر مشکلات. خوشحالي د کوم ډاکټر صاحب شته ماته وایه خوشحالي دغه ستا ګل ګلزار کوي. راځو د اړوند خبرې کوو. ولې ځینې کارونه موږ خوشحاله کوي؟ د خوشحالۍ علمي راز څه دی؟ وایي هر انسان غواړي خوشحاله ژوند ولري. آیا کله دې فکر کړی دی چې خوشحالي له کومه راځي؟ راځي نن یې موږ تاسو ته درزده کوو. ساینس پوهان وایي کله چې موږ مثبت او خوندور کارونه ترسره کړو زموږ مغز ځانګړی کیمیاوي مواد ازادوي چې د خوښۍ، ارامۍ او رضایت احساس رامنځته کوي. ښه، وایي همدا لامل دی چې که وغواړو د خوشحالۍ یوه کاسه جوړه کړو باید هغه د داسې کارونو څخه ډکه کړو چې زموږ مغز د خوښي کیمیاوي مواد تولید ته وهڅوي. اوس نو راځو چې دا کاسه څنګه ډکولی سو. څو دانې اپشنونه لرو، هغه زه تاسو ته نه دانې کارونه دي چې تاسو یې وکئ، تاسو ته به ډېره خوشحالي په ژوند کې راسي. اول، طبیعت ته وتل. وایي کله چې پارک ته ځو تازه هوا تنفس کوو، ونې، ګلان او اسمان ګورو، ذهن مو آرامیږي او ښه احساس پیدا کوو. طبیعت د خوشحالۍ د زیاتولو لپاره تر ټولو ساده او اغیزمنه لار لري. طبیعت ته وتل، ګرده ورځ په خونه کې ځان مه کړپه کوئ. دوهم، ورزش کول. وایي ورزش یوازې د بدن لپاره نه دی بلکې د مغز لپاره ډېر مهم دی. هر ځل چې قدم وهو، منډه وهو، بایسکل چلوو یا کوم بل بدني فعالیت ترسره کوو مغز مو د خوښۍ کیمیاوي مواد زیاتوي. وایي له همدې امله ډېری خلک له ورزش وروسته ځان تازه، انرژیمن او خوشحاله احساسوي. دریم، د خوښیو خاطرو یادول. یعنې څه؟ یعنې د خوشحالۍ خاطرې در په یادول. وایي کله چې زاړه عکسونه ګورو د ښکلو سفرونو، جشنونو او خوږو شیبو یادونه کوو زموږ په ذهن کې هماغه ښه احساسات بیا راژوندی کیږي. مغز د خوږو خاطرو په یادولو سره هم د خوښۍ احساس کوي. څلورم، خندل دي. خندا د خوشحالۍ د زیاتولو تر ټولو چټکو لارو څخه ده. حتی یوه ساده مسکا یا د یو خندونکي حالت لیدل هم کولی شي ستا مزاج یا بڼه یا موډ چې تغییر کړي. پنځم، کښتۍ. له ملګرو او کورنۍ سره وخت تېرول. انسان یو ټولنیز موجود دی. کله چې له ملګرو او د کورنۍ له غړو سره خبرې کوو، لوبې کوو یا ښه وخت ورسره تېروو د مینې، امنیت او تړاو احساس پیدا کوو. همدا احساس زموږ خوشحالي زیاتوي، زموږ په بدن کې کیمیاوي مواد نشروي. شپږم، مننه او شکر ادا کول. د مننه ویل او د ژوند د نعمتونو قدر کول یو له هغه عادتونو څخه دی چې انسان ډېر خوشحاله کوي. کله چې پر ښو شیانو تمرکز کوو ذهن مو له ستونزو څخه لږ لرې کیږي او د رضایت احساس مو پیاوړی کیږي. اووم، هغه کارونه ترسره کول چې خوښوي یې. هر سالم او ګټور کار چې ته ترې خوند اخلي د خوشحالۍ د کاسې یوه برخه جوړوي. وایي لکه موسیقي اوریدل، کتاب لوستل، نقاشي کول، باغباني کول، پخلی یا هر هغه سالمه مشغولتیا چې ته احساس کوې چې دا ماته ښه ده. اتم، لوبې کول. وایي لوبې کول خوند لري او انسان خوشحاله کوي. وایي خو ساینس پوهان وایي که یو څوک خپل ټول وخت یوازې په لوبو تیر کړي او له کورنۍ، ملګرو او نورو ګټور فعالیتونو لرې شي نو رښتینې خوشحالي کمیږي. دې ته وایي متوجه اوسئ. نو غوره ده چې د لوبو او نورو فعالیتونو ترمنځ تعادل وساتو. نهم، خوشحالي یو انتخاب دی. خوشحالي داسې نه ده چې خپله به تا ته راځي، ته په دې انتظار یې چې خوشحالي به راسي.
خوشحالي یو انتخاب دی. وایي ژوند تل له خوښیو ډک نه وي، غمونه پکې شته. وایي کله ناکله ستونزې، غمونه او سختۍ هم راځي. اوس وایي خو یو ښه عادت دا دی چې د ستونزو ترڅنګ د ژوند ښکلي اړخونه هم ووینو او په شعوري ډول هغه کارونه انتخاب کړو چې زموږ ذهن او زړه ته ښه احساس ورکوي. وایي خوشحالي دا نه ده چې هیڅ ستونزه ونه لرو، بلکې دا ده چې هره ورځ خپل مغز ته فرصت ورکړئ چې د خوښۍ کیمیاوي مواد تولید کړي. یعنې تاسو خپل د بدن سره کوشش وکړئ چې ستاسو بدن د خوشحالۍ کیمیاوي مواد تولید کړي تر څو ستاسو صحت ښه شي. هغه انسانان چې خوشحاله د زړه په ناجوړي نه اخته کېږي، هغه انسانان چې خوشحاله یې رګونه یې نه بندېږي، هغه انسانان چې خوشحاله یې فزیکي جدي مشکلات نه ورته راځي. نو که غواړئ خوشحالي کاسه مو ډکه کړئ، نو دا کارونه په خپل ژوند کې زیات کړئ. طبیعت ته ووځئ، ورزش وکړئ، د خوښیو خاطرې یاد کړئ، یعنې عکسونه وګورئ، پخواني شیان وګورئ، خندل او مسکا وکړئ، له ملګرو او کورنۍ سره وخت تیر کړئ، مننه او شکر ادا کړئ، خپل خوښۍ سالمې مشغولتیا ترسره کړئ، د لوبو او نورو فعالیتونو ترمنځ تعادل وساتئ. دا ټول کارونه زموږ مغز سره مرسته کوي چې د خوشحالۍ کیمیاوي مواد تولید کړي او موږ ته د خوښۍ، ارامۍ او رضایت احساس راکړي. وایي په یاد ولرئ خوشحالي داسې څه نه ده چې یوازې یې انتظار وباسئ. خوشحالي هغه څه ده چې هره ورځ یې په خپلو کوچنیو او مثبتو انتخابونو سره جوړوئ. نو دا دی ما در زده کړله چې څنګه خوشحاله واوسېږئ. نو خپل د مغز سره کومک وکړئ چې کیمیاوي مواد ترشح کړي، ازاد یې کړي او ستاسو د صحت تضمین درکړي. مننه.